ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمندو کتونکو وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. د افغانستان هر وګړی د نړۍ په هر کونج کې چې زموږ غږ اوري الله دې خوشحاله لري او وخت یې په خیر وي. راځئ قدرمندو لیدونکو چې نن بیا درته داسې یو خدمتګار معرفي کړم چې کلونه کلونه دوی د خلکو خدمت کړی، د خپلو هیوادوالو خدمت کړی. هغه څوک چې واقعي خدمت ده، هغه چا چې زموږ دپاره زموږ د پښو بوټان ګنډلي، یوازینی هغه څوک چې زموږ دپاره زموږ شلیدلې جامې ګنډي هغه مور وي. خو بیا د دې ترڅنګه یو بل داسې خدمتګار هم شته چې هغه زموږ دپاره بوټونه ګنډي او زموږ دپاره بوټونه جوړوي. داسې یو خدمتګار چې د دې جامې اصیل خدمتګار ده. دلته په بیکګراوند کې تاسو ته ښکاري یو سپینګیری بابا چې کلونه کلونه د پینه‌دوزۍ یا د موچیتوب کار کوي. ډیر وخت کېږي چې دی په همدغه ځای کې کار کوي او دلته خدمت کوي. خو دومره زه خبر شوم چې په اوس وخت کې اقتصادي وضعیت هم ډیر زیات خرابه شوی، اقتصادي وضعیت هم خرابه ده او اقتصادي بیخي خرابه ده. ورځو نن خدمتګار د دوی سره ثبتو، د دوی د خدمتونو څو بیلګې به تر تاسو ورسوو. نو ور به شو مرکه به ورسره وکړو. تاسو هم خپرونه تر پایه وګورئ. نو که زموږ همدغه خپرونه پر فیسبوک یا یوټیوب باندې هم څارئ، دا خپرونه د نورو ملګرو سره هم شریکه کوئ او که چیرې مو وس رسېده د دې خدمتګار لاسنیوی او مرسته هم ورسره وکړئ. راځئ چې ورسو او دوی سره خبرې وکړو. زما ملتیا وکړئ. قدرمندو کتونکو، کوم سپینګیری کاکا مې چې درته یاداوه، زما ترڅنګ ناست همدغه کاکا چې کلونه کلونه د موچګیرت یا پینه‌دوزۍ له لارې خپلو هیوادوالو ته خدمت کړی. دا کاکا چې تاسو ګورئ څنګه چې په څېره باندې داسې غمګین ده، هماغسې زړه کې هم غمګین ده. ډېر وخت د خپلو هیوادوالو خدمت کړی، خپلو هیوادوالو سره یې مرسته کړې او خو اوس خفه ده. خیر موږ ورسره ګپ لګو چې خوشحاله سي. کاکا خفه خبرې جوړ انشاءالله خیر انشاءالله په تاسو د خوشحاله یم. تاسو دعا برکت مقصد تاسو جوړ اوسئ، ارام ارامي د غواړم، سلامت اوسئ. خدای دې ارامي د غواړم. دومره چې زحمت تاسو باسئ د غریبانو مسکینانو باندې، خدای دې تاسو سره ښه کومک وکړي. الله پاک دې تاسو سره رحم مهرباني وکړي. مننه. ژوندی اوسئ. ښه اول خو کاکا نوم دې راته واخله. نوم دې څه ده؟ نوم مې د خاورې خدا نظر. خاورې خدای نظر. نو ته خو ژوندی نو څنګه خاورې؟ زما پلار نوم چې دی مصطفی ده، زما نوم خدای نظر ده. او مقصد کلو کې تقریبا اوس یم چې اوه شپېته کلو کې یم او په وخت کې لږ ښه وم، لږ ګزاره مې کېدل. خو بیا تقریبا د الله پاک کار ده. په اوه اولاد خدای پاک ما ته ورکړه، بیا بیرته خدای ما نه واخیست. اوه اولاد یې درکړه بیرته نه واخیست؟ بیرته واخیست. بیا هم خدای نه صبر کوم. ما ویل الله پاک دې صبر. هغې نه وروسته بیا دا کور دا هغه شته بله ښځه مې وکړه. اوس تقریبا بیا هم خدای نه شکر غواړم. اوه زامن لرم. په اوه زامن کې پرون هلته بیا ډوډۍ باندې ناست وم. دا مسلمان موږ ته ډوډۍ ډېږلی و. هلته زنګ مې ویلې پلاره دا 15 کلن دی، مشر یې 9 کلن ده. ویلې پلاره نه بوره لرو نه د غوړي لرو او تریخه چای سره ډوډۍ خورو. همغه نیمه ډوډۍ مې وخوړه، نیمه هلته اوبه مې واچولې. تبار په خدای کې وکړه. بیا مازدیګر و چې هلته یو نفر راغی، ویل دا کاکا کومه غواړم. ما ویل خدایه بېشکه خدای لمون د خدای چې نیسي. بیا اوس دلته کله کله کار کېږي خو بیا هم دومره کار نه کېږي که ډوډۍ ته هغه کوم، بیا چای ته نه رسېږم که چای ته خدمت کوم. بیا هم چې دا بله واده چې مې وکړه زوی مې پیدا شو، بیا زخمي شوم. دا د ویل پای څنګه میگه کجا میره پای لنگ البته 2 دانه میگه و مغه میچارو البته کوم دیزی راغی تیارو راغی بم ورزول نور څلور میاش کې شبخانه کې ومه څه دی دو درې منه پټي و دا چې خو مې ورته کو دي خرڅ کړه رو خدای مونږ نه روغ کړه. اوس دغه اته کاله ده نه کاله ده هغه ګزاره مې ده. بیا هغه وخت کې دا لکه مونږ ورور هغه کې و امارات کې و
بیا دولت کې تللی نه شم چې مونږ بیا مایپي نمیشه وکړي نه مایپي شم نه دلته تعلیم شم نه همغه اوس موچي و دلته ولاړه وه توکل د هغې خاص ویلو د دې خوا هغې مې کوم ویل بېدبي ما یو جوله و 15 روپۍ هلته پټ کړی و 15 دلته چا پوښتنه فکر وکړه چې دا ویسته سبا راغی چې لاس وکړي نشته ویل نه ونجه نه ونجه زه نه اوس طالب وم نه اوس او معلولینې کې همغه زه اوس موچګري کوم توکل په خدای بیا هم الله پاک نه راضي یم چې کله کله بیا ما ګزاره کېږي توکل په خدای څه وکړم نو ډېر ښه ډېر ښه دا د خدمتګار خپرونه ده او موږ دغسې خدمتګاران چې هیوادوالو ته خدمت کړی او دغه هیوادوال یې همیشه په خپل خدمت نازولي د هغوی دپاره موږ دغسې یو خپرونه جوړه کړې ده دا راته وایي چې د افغانستان د کوم ځای د کوم ولایت یې زه خپل د ولایت کاپیسا یم ولسوالي د تګاو د آلسۍ یم او تقریبا 10 کاله هلته جنګونه و بمونه و سره خد و او هېڅ شی پاتې نه شي چې ولته هلته هېڅ غریبي نشته چې هلته لاړ شم کور مې هلته دي زه به دلته یم مجبوره څنګه وکړم اوس کور دې هلته غځې کور مې هلته دی خو دلته کرایه مې را څوک ورکړي اعتبار په خدای وکړه نن اگه اعتبار په بنده د خدای نه اوسېږم چې نن 10 روپۍ تر اوسه مې 10 روپۍ مې کار کړی ده دا یو ډوډۍ مې واخیسته هلته ډوډۍ تا ولیدل دا ډوډۍ مې وخوړل نن دې په تقریبا دغه د اوس داسې وبوله چې 2 بجې دي تر 2 بجو پورې ټوله ورځ سهار نه تر اوسه پورې تا زه په دروغ اوسېږم بنده د خدای نه اوسېږم 10 روپۍ مې کار کړی ده نن دغه داسې بیا هم وایم خدایه ته یې نو شکر هزار بار شکر څنګه وکړو بالکل بس دا خو دې چې الله غوښتي الله چې غواړي هماغه به کېږي رزق ورکوونکی روزي ورکوونکی پاک رب الله په وایي چې ویلې زه ضمانت وایم یو د مرګ بل د روزي پرون چې ما ولیدل چې روزي هلته والو ته مې ورسېد ما ویل بېشک الله پاک ته چې بېشک چې رسوي بالکل واقعیت خبره ده ښه دلته بیا د شپې ژوند زندګي چېرته کوي چېرته اوسېږي زه خو سبایي تر اوسه دلته اوسېږم بیا ماسخوتن زم هلته مانځه کې ماسخوتن لمونځونه کوم دلته چې راځم هلته بیچاره یو د وکیل د رئیس ده هغې زه ویل کاکا ته دلته بیا چېرته اوسې که بیرون بیا هم تا ته ښه نه ده او هغه اوس لا ښه ده مخکې ویل کوم معتادان اوس معتادان هم نشته هلته تاکاوي کې دا تاکاوي لږ اوبه ده ډکه ده یو تخته راوړ ولې دا تخته باندې یو توشکه ماته راوړ یو کمپل هم راوړ لږ دغه ځکه دا لاندې خش ده اوبه ده ویل همالته بیا زما شپې بیا ګزاره کوم سبا یې بیا راځم دلته کار کوم نو د دې اوبو په ځای کې د تاکاوي کې لاندې اوبه ټولې خشته ده اعتبار په خدای کو ټولې خشته دي بیا هم څنګه وکړم مجبور ده ویل مجبور چې اندو ته لالا کوي ای وروره څنګه وکړم نه دا څنګه تا د بغیج کې ژوند کې چې لاندې اوبه دي له پاسه ته اوسېږې تخته دي کې دا به ژمی اوس خو ژمی را روان دا به څنګه شي توکل په خدای ژمې پورې ګوندې کو خدای وکړي چې لږ اوچه شي دا نلونه بیا کله نلونه ماتېږي دا تاکاوي هم دي خو اوس خو دغه بلاکو دا د مکران دا د بلاکو کې و هلته دا دننه تاکو او هغه د ورونه ایښې ده دا رئیسه ورونه ایښې ده ویل همالته بیا ګزاره کوم همالته بیا ژوند کوم څنګه کوم دا د شپې ډوډۍ سهار چای د ډوډۍ بیا کله بیا بلاکي خیر بیا په نامه د خدای لیږي کله بیا خپل دا چایبر لرم دغه وړه کوچنی دغه پینګنی یو پینګنی لرم بیا چای جوړ کوم هلته بوره مې ګوره چې دغه بوره همغه بیا ګزاره کوم څنګه کوم مجبوره یم ای خدایه د اولاد دپاره مجبوره اولاد بد چې داسې بد شی ده چې څه کوم که تنها خپل هر څه کې پروا نه کول اوس هره ورځ زنګ وایي پلاره دغه شی کله بیا جاړم کله یو ورځ بیا هم هلته ناسته واسته بهیر رالم دا غرفه مې غله وړی ده یو جوړه کالي و دا وړی ده یو پینګني و یو کمپل و فکر مې کو خدایه مانه بل غریبانه ویشته ما ویل زه غریبانه مانه بل غریبانه ویشته بیا هم داسې کله ورځ تېرېږي څنګه وکړم په غریب سړي و بیا غریب سړی اوړي ما ورته وواله دا غریب و کله وړي و درنه دا مخکې دا 2 کاله مخکې ښه نو اوس چې دلته ژوند کوې په کابل کې که نه څومره وخت پس خپل کور ته ځې خپل وطن ته یاره دا د خبره د کوم چای بورې و کوم مثلا یو چارک بورې و د چای کوم پاکه شیرینو کو د پیسې شو بیا یو میاشت یو نیم میاشت زم او که پیسې نه بیا 2 ماشم پاتې کېږم ویل داخل ویل یا به جوانی وي یا جواري پارسوانو مطلب یا جوانی یا جواري اوس جواري هم نه یو جواني هم نه کور ته چې لاړ شو سره ټیټه به څنګه ډوډۍ وخورم دا ماشومان مخکې به څنګه وکړم خو چې په دا یو وایي پلاره سانچو بلې وایي پلاره چې کلچې راوړی دي بلې وایي پلاره کالي مې راوړی دي بیا مجبوره یم کالي هم څه رقم کالي اخلم چې هلته بیا چې ځم کوم دا هغه چې ګنډلو چې کالي دي د کونه فروشي کې همغه یو جوړې بیا رسېږم بیا کله چې کوم یو پاتې شي دراسه کوم وایي پرېږده بله ورځ بیا همغه ورځ مې تېرېږي
او بس ژوند په سختۍ روان ده او نو خو بس الله پاک خو به اجر درکړي انشاءالله دا دومره سختي چې تېرې دومره تکلیف چې تېرې الله خو اجر درکړي خدای دې تاسو ته دایم دعا کوم خو مجبور یم اعتبار کو چې میاش په یو دا دال چې ګورم خلکو زندگی ګورم نامو خدا په هفته کې یو ځل خو غوښه پاخي زه په کلو کې یو په غوښه نشم اخیستی یا بچې اغلم شلغم اغلم لیګم په خوله باندې دا غولو نو څنګه چاره نشته سیاسره چې خوله کې نه غولې دا غوټې غټه معلومیږي د شلغم او کچالو وایم دا د فاخې کو خورم نو دا وای کابل کې چې دی وایم چې کابل کې دومره بطري ده چې خل ډوډۍ هم نه خوري غولو نو څنګه مجبور یم نو مجبوري ده نو یعنی یو میاشت پس دوه میاشتې پس کور ته یو ځې میاشت دوه میاشتې پس ته بیا ځم کله کار مې وشو بیا یو میاشت کار مې ونه شي یو نیم میاشت دوه میاشت پس ته بیا کور ته ځم تقریبا په دې دوه میاشتو کې چې پیسې وګټې داسې یو 3000 4000 روپۍ کېږي که نه کېږي یاره فکر کوم چې کله یو روز بیا یو شی لیږم دا کار مې درې ورځې او ښه کار مې چې 4000 روپۍ دروغ نه وایم چې دا ګیره مې کوم ښه کار چې په دوه میاشتو کې په دوه میاشت کې 4000 یا 15000 روپۍ کېږي که یو میاشت کې 2000 روپۍ هم نه کېږي هیڅ کار غریبي نشته دوه میاشتو کې بیا بچو پسې خفه کېږي نه زامنو پسې هغه کې څنګه کوم که لاړ شم تقریبا څونه کېږي تګ راتګ ما 900 روپۍ کرایه ده تا چې زما بیرته راځم 900 روپۍ ده مجبور هلته پاتې یم په هغه کې په موبایل کې یو موبایل مې پیدا کړی ده یو مسلمان موبایل دا غورپن بل چا ماته جوړ کړی دی اعتبار په خدای کوه په نامه د خدای ویلې دا صدقه جاریه هلته ډاګو کې ناست وم ویل کاکا دلته بارانونه کېږي دلته بیا ګورم چې دا یم مانځه ته ځي او دا قرآن شریف به چېرته پټوې تاکوي کې مه بوځه ما ویل څنګه کوم ویل یو دلته تا ته غرفه جوړه کړم ما ویل کور دې آباد بچیان دې لوی بیا مثلا یو موبایل هم یو چا ماته ورکړی لږ دغه ځوان فري دغه ځوان کې یو 100 روپۍ یا 80 روپۍ فري کوم بیا ورو ورو همغه سره په موبایلو کې زړه مې هغه کوم نور خلاص کوم زوی دې ډېر یادوي چې پلاره راسه کور ته موږ په تنګې خفه یو وړکی که مشر یو 15 کلن دا همغه ډېر وای پلاره ویل چیرې ویل ته خو نه ښکارېږي ما ویل خدایه دا خو موبایل صوتي ده دا تصویري نه ده دا مشر یې چې ده دا کله بیا اوس نه کلن ده سبایي بیا ځي ماجه ته ملا د جوایل بیا 9 بجې چې شو ځي مدرسې ته پس یو بجې بیا مکتب هغه ته ځي سبق ته ځي دی خو دومره هغه نه ده دا همغه یو لور مې ده یو زوی مې دا دواړه داسې پلاره چی لیږي مړې لیږه ما ویل ډېره قیمتي ده زویه چې دومره قیمت ده چې من یې تقریبا 400-500 روپۍ وایي پلاره یو ورځ ما ته ویل ما ویل چی ولیږم ما ویل چی ولیږم ویل کوم شی به ولیږه دا خلکو پلاروګان ځي بازار ته چی راوړي ما ویل پیسې نشته ویل زه هغه ته ملا یعقوب نه قرض واخلم ما ویل ملا یعقوب که په اسمان کې دي زه ځمکه کې ملا یعقوب چې ته به څوک به ورکړي ویل کوم وخت چې ځوان شم هلته خدمت وکړم بیا مجرا وکړي ویل کوي نه پوهېږي کار وکړي ما ویل توکل په خدای نه دا همغه زوی مې ډېر ما باندې ګران ده مګر دلته عکس مې لرم شاید ګوندې او دا عکس به همغه زوی مې د وړکی ده بس چې بیا خفه شي عکس ګورې چې خفه شم بیا عکس یې ګورم نو څنګه کوم ای خدایه دغه لور مې ده او دا هم لور مې ده دا مشر زوی مې دغه ده